بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وقد يرد بعض إلى بعض ففاعل مما ثانيه حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ، وكذا الفعل كشهد، ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف، ونحو عضد يجوز فيه عضد، ونحو عنق يجوز فيه عنق، ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز. دیزه پوری موږ درس سره رسولی و. د دې نه مخکې اوزان د ثلاثي ذکر شو چې هغه 10 اوزان دي او احتمال پکې د 12 اوزانو ستې ساقط شو د ثقل په وجه باندې، نو 10 پاتې شو، 2 د هغې نه ساقط شو. د هغې سره اوس متعلق نور احکام ذکر کوي. د هغې سره متعلق نور احکام ذکر کولی شي. دلته چې دغه ذکر شوي اسما چې کوم دي په دغه کې کله کله د حرکاتو په وجه باندې په وزن شعري کې یا په بل نثري کلام کې یا د سجې برابرولو لپاره یو وزن بل وزن ته نقل کولی شي. نو دې وجې نه مصنف رحمه الله دا خبره وکړه، وی فرمایل چې کله واپس کولی شي وقد يرد بعض الى بعض، کله واپس کولی شي بعض اوزان بعض نورو ته. نو د هغې مثال ذکر کو کفاعل ففاعل، نو دا به نقل کولی شي، هر مقام کې به نقل کولی شي. نو دا خبره وکړه چې نه، هر مقام کې به نشي نقل کولی. مما ثانیه حرف حلق، که دویمه کلمه د هغې څه وه حروف حلق نه راغلې وه، حروف حلق نه راغلې وه، نو بیا به نقل کولی شي. اوس دلته همدغه مسله بیانوي چې بعضې لغات بعضې نورو ته نقل کولی شي، لکه وزن د فاعلون. د وزن د فاعلون راغلی وي او د هغې عین کلمه سوي حرف حلق وي، نو په دې کې به د اصل نه سوا 3 لغات جایز دي. په دې کې د اصل نه سوا 3 لغات جایز دي. او حرف حلق هم دې وجې نه پکې راغلی چې دا خفت پیدا کوي کلمه کې، که نه حرف حلق دا خفت په کلمه کې پیدا کوي. کله چې کلمه کې حرف علت راشي نو هغه ثقل پیدا کوي، او کله چې کلمه کې انتقال د ضمې نه کسرې ته راشي نو ثقل پیدا کوي. او د عکس واخله، کله چې انتقال کسرې نه ضمې ته راشي هم ثقل پیدا کوي. نو حرف علت باندې ضمه کسره دا راغله نو دې کې ثقل راځي. نو حرف حلق رالو نو هم ثقل شو که نه پکې. نو کوم ځای کې چې ثقل راشي نو تقاضا د تخفیف کوي، نو د تخفیف دپاره به صرفین راولګېدل او د هغې لپاره قواعد کېښودل. نو دلته هم حرف حلق راغلی دی. مما ثانیه حرف حلق، دویمه کلمه کې حرف حلق راغلی. اوس د ثقل تقاضا، ثقل راغی نو تقاضا د ثقل تخفیف کوي، نو تخفیف یې ورکو چې عین کلمه ورته ساکنه کړه، عین کلمه ورته ساکنه کړه. نو څه ویلې چې یجوزو فخذ وفخذ وفخذ. نو دلته دا خبره وکړه چې کله وزن د فاعلون راشي نو په دې کې د اصل نه سوا 3 لغات جایز دي. اصل نه سوا په دې کې 3 لغات جایز دي. لکه فخذ د اصل شو نو په دې کې جایز دي 3 لغات، فخذ فخذ وفخذ. فخذ فخذ وفخذ دا 3 لغات په دې کې جایز دي د اصل نه سوا. وکذا الفعل، او دغه رنګ فعل. اوس چې فعل په دې وزن باندې فعل راشي نو په هغې کې هم 3 فرع جایز دي، یعنې 3 لغات په هغې کې جایز دي چې عین کلمه کله د هغې حرف حلق وي. لکه شهد، شهد په دې کې شهد او شهد او شهد، شهد او شهد او شهد او شهد، دا 3 لغات په دې کې جایز دي. دا 3 لغات په دې کې جایز دي. ونحو کتف، اوس په کتف کې واخله، نو په کتف کې یجوز فيه کتف و کتف، په دې کې 2 لغات جایز دي. په دې کې 2 لغات جایز دي، او دا غزیه ده چې په دې کې د عین کلمه چې کوم ده د حرف حلق نه وي، نو په دې کې 2 لغات جایز شو. ونحو
کتف او کتف چې واخلې نو یجوز فيه کتف و کتف، کتف او کتف په دې کې جایز دي. ونحو عدد او عدد چې واخلې نو په دې کې یو فرع جایز ده، یو فرع په دې کې جایز ده. یجوز فيه عضد، عضد کې عضد جایز ده. ونحو عنق، ونحو عنق او عنق چې واخلې نو په دې کې هم یو جایز دی، په دې کې هم یو جایز دی چې هغه عنق دی، عنق عنق دا یو پکې جایز دی. ونحو ابل وبلز، خب ابل او بلز کې، او بلز د چاق ته وایي که نه، ابل تاسو پیژنئ چې اوښ ته وایي، بلز دا چاق ته وایي. نو په دې کې څه جایز دی؟ ابل و بلزون، ابل و بلزون پکې جایز دی، یعنی هغه کلمه چې هغه په وزن د فعلون راشي، د فعلین راشي، د فعلین لکه ابلین او بلزین. نو په دې کې څه جایز دی؟ ابلون و بلزون، دا په دې کې جایز دی. ابلون و بلزون، ابلون و بلزون دا په دې کې جایز دی. نو دا ابلون دا مثال د اسم دی، او بلزون دا مثال د صفت دی، دا مثال د صفت دی. مصنف رحم الله دغه خبره وکړه. او ابل دا اسم جامد دی او بلز دا مشتق دی، بلز دا مشتق دی. نو دغه لغات په دې کې جایز دي. نو دلته اصل هم یو دی او فرع هم یو ده، اصل هم یو دی او فرع هم یو ده. دغې نه وروسته مصنف رحمه الله دا خبره وکړه چې ولا ثالث لهما، ولا ثالث لهما، او دریم نشته د دې دواړو لپاره، دریم نشته دی د دې دواړو لپاره. دلته اوس وګوره لا ثالث لهما د دې عبارت څه مقصد دی؟ نو بعضې وایي چې دا عبارت زاید دی او د دې څه مطلب نشته دی. په کتاب کې دا عبارت زاید دی ځکه دا لګي نه د کوم ځای سره، نو کاتب نه غلطي شوې ده ځکه چې د دې څه مطلب نشته دی. نو که داسې نو خبره ختمه شوه په دې ځای باندې، ځکه چې دی وجه کتاب کې زاید ده نو بیا خو څه اعتراض نه جوړېږي، د دې لګولو ته هم ضرورت نشته. خو نه داسې نه ده، داسې نه ده، دا په کتاب کې شته دی نو عبارت به لګو. دلته اوس لهما ضمیر دی، لهما دا ضمیر دی. یو خدا دی چې دا ضمیر چې کوم دی دا راجع دی، د دواړو ته راجع دی، د دواړو ته راجع دی. اوس دلته ابل او بلز چې کوم دی دا دوه ټکي نه دي. نو که تو ته لهما راجع کړې نو لهما راجع کېدل د دوه ټکو ته صحیح نه دي، ځکه اصل کې یو ټکی دی د فعلون په وزن باندې دی، او ضمیر د تثنیه ورته راجع کې نو دا نشي کېدلی. نو داسې ووایه چې لا ثالث له یا ثالثه لا ثالث لها، ضمیر د مفرد ورته راجع کې نو بیا به صحیح شي. دا یو خبره ده، خو دا کمزوري ده. دویمه خبره لهما ضمیر د دواړو ته راجع کوو. که وزن یو دی خو ټکي خو دوه دي که نه، عبارت معنی دا شوه چې د دې دوه ټکو نه علاوه په کسرتینو باندې په لفظ د کلام عربو کې نشته دی. لکه ابل او بلز چې کوم دی په کسرتینو مطلب دا دی چې د فا او عین کلمه باندې کسرې، نو دوه کسرې شوې نو معنی لا ثالث لهما دا شو دلته چې نشته دی دریم لفظ د ابل او د بلز دپاره داسې چې هغه هم په کسرتینو باندې راغلی وي، دا معنی شو. نو دلته اوس اعتراض وشو، په دې معنی باندې اعتراض وشو چې ابد او اتول دې کې خو شته که نه، دې کې خو راغلي دي. نو ته وایې چېرې نشي راتلی او دلته په دې ټکو کې راغلي دي. اتول ویلی شي هغه د پرتوغاښ یا د لنګ د تړلو ځای ته وایي، نو دلته خو راغلی دی که نه، نو لهذا لا ثالث لهما مناسبت دلته رانلو، نو دا قول هم کمزوری شو. بل قول په دې کې دا دی چې نه دا ابل ته راجع دی او نه بلز ته راجع دی او نه فخذ ته راجع دی او نه عنق ته راجع دی، دا بلکې هر یو ته راجع دی، هر یو ته راجع دی. او دا خبره مخکې مونږ وکړه په تیر درس کې چې دا یو اصل دی او بله فرع ده. نو لهما ضمیر به اصل او فرع ته راجع شي، نو معنی به دا شي دلته ګوره اوس
لا ثالث لهما چې په دې ټکو کې چې یو اصل دی او بل فرع ده. په دې ټولو کې دوه لغته جایز دي چې یو اصل دی او بل فرع ده. په دې کې دوه لغته جایز دي چې یو اصل دی او بل فرع ده. نو لهذا ده اعتراض جواب مو شو، عبارت هم ولګېدو او دا صحیح او راجحه توجیه ده په دې کې. ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأي لمجيء عسر ويسر. او جایز ده په دې کې د قفلن کې څه جایز دی؟ قفلون هم ویلی شي، خو دا بنا په یو رای باندې. ولې؟ ځکه چې په قرآن کې وی راغلی دي. قرآن کې یو لغت داسې راغلی دی چې عسر و یسر، لمجيء عسر و یسر. لکه داسې دي که نه، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. نو دلته لغت راغلی دی چې ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. نو دا په قرآن کې دا یو لغت راغلی دی. نو عسرن او یسورین په هغې کې شته دی. نو بنا په دې یو رای باندې دا جایز دی، خو دا د جمهور قول نه دی، دا بنا په یو رای باندې. ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأي، بنا په یو رای باندې، لمجيء عسر ويسر، د وجې د راتلو د عسرین او د یسرین نه په قرآن کې بنا په یو لغت باندې. او په دې باندې اکتفا کوو. دې ځای پورې رد الابنیه الى بعض دلته دا ختم شو. بعض ابنیه چې بعضو ته واپس کولی شي، رد کولی شي، نو دا بحث په دې ځای باندې ختم شو. پر روان درس کې به د رباعي اوزان وایو ان شاء الله باذن الله. د رباعي اوزان به پکې وایو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.